السلام علیکم ملګرو، زما نوم عمران علي دی او ستاسو سره په پښتو ټایمز ډاټ کام باندې مخاطب یم. په خپل ننني پروګرام کې به زه تاسو د ان پیج سره آشنا کوم چې ان پیج څه شی دی او د څه لپاره استعمالیږي. یو ډېر ښه سافټویر دی او په دې کې موږ اردو ډېره ښه لیکلی شو او بل دا ډېر زیات دا د اردو لیکلو دپاره اردو کمپوزینګ یا لیکلو دپاره استعمالیږي. په دې کې د نورو اتو ژبو هم لیکل کیږي، مطلب فارسی پکې هم لیکل کیږي، سندي هم او پښتو وغیره هم لیکل کیږي، خو زیات تر دا د اردو کمپوزینګ دپاره دا ډیر زیات استعمالیږي. زه غواړم چې تاسو ته دا د بنیاد په دې کې چې کوم بنیادي خبرې دي هغه زه تاسو ته وښیم، هغه تاسو ته ښکاره کړم او هغه تاسو زده کړئ. نو لاول دا زموږ سره دلته دا ټایټل بار دی چې په دې کې د دې پروګرام سافټویر نوم دی، مینیمایز بټن دی، په دې باندې دا پروګرام ښکته کیږي. دا بیا دا ریسټور بټن دی چې په دې باندې دا پروګرام زموږ سره راغونډېږي یا وړوکی کیږي، بیا چې په دې زور کوم دا بیا خپل ځای له لاړ شي غټ په شي. دا زموږ سره کلوز بټن دی چې په دې باندې پروګرام کلوز کیږي. کله چې موږ پروګرام اوپن کوو په دې باندې ډبل کلیک کوو نو پروګرام زموږ سره بیا اوپن شي. پروګرام زموږ سره بیا اوپن شي. ښه، دلته زموږ سره فایل دی، پریفرنسز دی او هیلپ دی. نو زموږ دا فایل ته به لاړ شو، په فایل کې به خپل نیو فایل به اوپن کړو. نو زموږ سره بیا دلته نور ټولز هم ښکاره شي. دا ښکاره شو، دا زموږ سره مینیو بار دی، دا زموږ سره مختلف کیټګریز دي، سایز غټول وړوکی کول دي، کلر بدلول هم دي، فونټس هم چینج کول دي. د دې به زه کوشش کوم چې تاسو ته یو په یو وښیم. ښه، زموږ سره ټول بارز دی، دلته زموږ سره دا الې دي مختلفې چې دا مختلف هر یو الې خپل مختلف کار دی. کوشش کوم چې تاسو ته به دا یو په یو او د بنیاد سره وښیم، یو په یو بنیاد سره وښیم. ښه، دا زموږ سره زوم دی، دا زموږ سره زومینګ ایریا ده، په دې باندې موږ زوم آوټ کولی، کمولی، ډیرولی شو. دا زموږ سره پیجونه دي، زموږ سره څومره پیجونه دي، 1/1 دی. که فرض کړه دلته زموږ سره 2 پیجه وي نو دا به 1/2، که فرض کړه 5 پیجونه نو 1/5 به وي، یا 4 نو 1/4 به وي. ښه، دا زموږ سره ماسټر پیج دی، ماسټر پیج د دې ځای نه اوپن کیږي. ښه، دا زموږ سره بیا د دې ځای نه موږ اردو انګلیش هم چینج کولی شو، اردو کې لیکل کولی شو. دا اوس په اردو کې موږ دلته لیکل کولی شو، کله چې په دې بټن باندې کلیک کوو نو دلته نه بیا انګلیش کې هم لیکل کولی شو. ښه، دا زموږ سره په دې باندې موږ ښکته راتلی شو، بیا واپس برتلی شو. په دې ځای کې په ماوس باندې کلیک کوو ونیسو او ښکته بره په دې باندې هم تلی شو. بس په دې کلاس کې د دې ځای پورې، انشاءالله په بل کلاس کې به کوشش کوم چې زه تاسو ته فایل کولاول وښایم. ویډیو خوښه شوي نو لایک کوئ، کمنټس کوئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ. والسلام.